ځوان شاعر عبدالمالک کلمیار ته خواست کوم چې په خپل خواږه کلام ونازوي. عبدالمالک کلمیار. بسم الله الرحمن الرحیم. د صاحب صدر استاد د ټول راغلو ملګرو په اجازه ارشاد. اول دوه شعر. ارشاد. د انصاف و عدالت ته می سلام دی. د انصاف و عدالت ته می سلام دی. د انصاف و عدالت ته می سلام دی. بې انصافه چې مې ورور وي خوښ مې نه دی. مننه. د انصاف و عدالت ته می سلام دی. بې انصافه چې مې ورور وي خوښ مې نه دی. لنګوټې د پښتنو خلکو زیور دی. لنګوټې د پښتنو خلکو زیور دی. لنګوټې د پښتنو خلکو زیور دی چې له سره تاج د سکور وي خوښ مې نه دی. او اوس یو غزل عرض ده. ارشاد. وڅنګ ته د قاتل پرته تلۍ د چا د لاس ده. وڅنګ ته د قاتل پرته تلۍ د چا د لاس ده. وڅنګ ته د قاتل پرته تلۍ د چا د لاس ده. دا شخه په سینه کې مې مرمۍ د چا د لاس ده. خیر الله. بیا ووایه. وڅنګ ته د قاتل پرته تلۍ د چا د لاس ده. دا شخه په سینه کې مې مرمۍ د چا د لاس ده. ته ومې ساتې خدایه له هر جرمه هولهداره. ته ومې ساتې خدایه له هر جرمه هولهداره. ته ومې ساتې خدایه له هر جرمه هولهداره. دا لویږي چې وسر ته دا زندۍ د چا د لاس ده. ډېر ښه. او په خوند به د ازاد ژوند هلته پوسې چې حسیر سي. په خوند به د آزاد ژوند هله پوسې چې حسیر سي. په خوند به د آزاد ژوند هلته پوسې چې حسیر سي. دا ستا په لاس کې پیچ دا کړۍ د چا د لاس ده. قدر د وخت وکه وخت د هیچا پروا نه ساتي. هر وخت د شای تا ته دا ګړۍ د چا د لاس ده. او په څومره تکلیفو جوړه کړې ده سوپاته. په څومره تکلیفو جوړه کړې ده سوپاته. په څومره تکلیفو جوړه کړې ده سوپاته. دا ته چې پکې اوسې دا ماڼۍ د چا د لاس ده. دا هڅه مې وکړه تر عوام اخیستې ښکل مې کړې. دا هڅه مې وکړه تر عوام اخیستلې ښکل مې کړې. دا هڅه مې وکړه تر عوام اخیستې ښکل مې کړې. دا ته چې څه پرې لیکې دا کاپۍ د چا د لاس ده. ډېر الله ډېر الله. یو د پښتنو کلتور بل پکې سنت ژوندی. یو د پښتنو کلتور بل پکې سنت ژوندی. یو د پښتنو کلتور بل سنت پکې ژوندی. پر سر د قلم یار دا لونګۍ د چا د لاس ده. ډېر الله. بیا وایه بل دې ووایه. مننه. یو د پښتنو کلتور بل پکې سنت ژوندی. پر سر د قلم یار دا لونګۍ د چا د لاس ده. وڅنګ ته د قاتل پرته تلۍ د چا د لاس ده. دا شخه په سینه کې مې مرمۍ د چا د لاس ده. یو بل کلام درته ووایم. ارشاد. څومره مې ارمان سوې پر زړه جوړ مې نن زخمونه سول. څومره مې ارمان سوې پر زړه جوړ مې نن زخمونه سول. څومره مې ارمان سوې پر زړه جوړ مې نن زخمونه سول. پاته دي و ماته تش د سپینې خولې ګایونه سول. ډېر الله. څومره مې ارمان سوې پر زړه جوړ مې نن زخمونه سول. پاته دي و ماته تش د سپینې خولې ګایونه سول. ډېر الله. او توره نیمه شپه ده غږ نږدې او نه دي وینمه. توره نیمه شپه ده غږ نږدې او نه دي وینمه. توره نیمه شپه ده غږ نږدې او نه دي وینمه. ځکه تر غوږو مو څه ساړه ساړه هوونه سول. ډېر ډېر الله. ستا د راتلو لارې ځکه تل مدام څارمه زه. ستا د راتلو لارې ځکه تل مدام څارمه زه. ستا د راتلو لارې ځکه تل مدام څارمه زه. ستا په انتظار کې مې دا شپې ورځې کلونه سول. ډېر الله ډېر الله. نوم چې د خزان واورم غوټۍ د څانګه ولوېږم. نوم چې د خزان واورم غوټۍ له څانګې ولوېږم. نوم چې د خزان واورم غوټۍ له څانګې ولوېږم. همیش خو په مالیار هبا د سره ګلونه سول. او خود به کلمیار زه په دیدن پسې ملنګ یم. خود به کلمیار زه په دیدن پسې ملنګ یم. خود به کلمیار زه په دیدن پسې ملنګ یم. وشکې مې راتوی سي چې رایاد ستا یادونه شول. څومره مې ارمان سو پر زړه جوړ مې نن زخمونه سول. پاته دي و ماته تش د سپینې خولې ګایونه سول. د اورېدو مو یو جان مننه. قدرمنو لیدونکو د پیاوړي لیکوال مشاعره ګورئ عبدالمالک کلمیار و چې خپل کلام یې تاسو ته اوروي. ویډیو مخ ته شیر کړئ او دغه ټوله مشاعره به
پر ستړي پښتون باندې تاسو کتلی سئ د طاهر لیوال پر پیج باندې. نو دغه ستړی پښتون مه هېروئ. د پیاوړي لیکوال ټوله مشاعره به انشاءالله تاسو ته پر ستړي پښتون باندې میلاویږي.